د ډیرو ملګرو په ذهن کې دا یوه پوښتنه موجوده ده چې څرنګه کولی سو له فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو، څرنګه کولی سو فیسبوک پیج مونوټایز کړو. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باوره لټون یوټیوب چینل څخه. هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د فیسبوک پیج د مونوټایزیشن اړوند ده چې څرنګه کولی سو فیسبوک پیج مونوټایز کړو، څرنګه کولی سو له فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو. په نن ویډیو کې تاسو ته اړوند ټول معلومات درکوم چې تاسو به وکولی سئ د دغه معلوماتو څخه استفاده وکړئ تر څو خپل فیسبوک پیج مونوټایز کړئ. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره راتلونکې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. دا دوستانو یوټیوب دا که چیرې یو شخص غواړي له یوټیوب څخه عاید ترلاسه کړي باید د یوټیوب مونیټایزیشن قوانین بشپړ کړي. د 1000 سبسکرایبر او 4000 ټایم واچ ترلاسه کولو وروسته یاد شخص کولی سي له یوټیوب څخه په ارنینګ باندې پیل وکړي. دا دوستانو همدې ته ورته فیسبوک هم قوانین لري. که چیرې یو شخص غواړي له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړي باید د فیسبوک مونیټایزیشن قوانین بشپړ کړي. که څه هم د فیسبوک قوانین وخت نا وخت بدلون کوي خو دې تاسو ته اړوند ټول معلومات درکوم. هغه قوانین چې د 2024 کال وروستۍ میاشتې پورې دوام وکړ او همدارنګه لیټیسټ اپډیټ په هکله هم معلومات درکوم. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د دغه ویډیو پر جوړولو باندې مې پوره یو هفته خواري او هڅه وکړه تر څو تاسو ته یو پرفیکټ ویډیو وړاندې کړم. نو هیله ده چې ویډیو لایک کړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خانو ګرانو دوستانو راځو پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصو. کله چې فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړو په دې بره پروفیل باندې کلیک اخلو تصویر باندې. د دې د کلیک کولو وروسته لاندې راځو پروفیشنل ډیشبورډ برخې ته دا کلیک کوو. په دې ځای کې موږ تاسو راځو بل اپشن ته چې د مونیټایزیشن پر نوم د همدا کلیک کوو. په دې ځای کې به موږ تاسو سره د مونیټایزیشن هغه برخه خلاصه سي د فیسبوک. دا ګورئ دوستانو د فیسبوک مونیټایزیشن برخه ده. دغه هره برخه جدا جدا قوانین او جدا جدا شرایط لري چې یو شخص یې پوره کړي او د فیسبوک پیج مونیټایزیشن ترلاسه کړي. که چیرې به یو شخص غوښتل سټار مونیټایزیشن ترلاسه کړي باید د یاد شخص پروفیل لږ تر لږه 15,000 فالوورز درلودی. که څه هم له سټار مونیټایزیشن څخه پیسې نه ترلاسه کیږي خو بیا یې هم شرایط سخت او جدي ول. ګورئ دوستانو سټار مونیټایزیشن پر دې ډول ده چې یو شخص تصویران اپلوډ کوي، لیکلي پیغامونه پوسټ کوي پر فیسبوک باندې. د بل شخص همدغه لیکلي پیغامونه خوښیږي او غواړي دغه شخص ته سټار ولیږي نو د دې د لارې پیسې نه ترلاسه کیږي خو بیا یې هم شرایط سختو. بل موږ تاسو سره ایډز آن ریلز دغه اپشن دوستانو هغه ویډیوګانو دپاره کارول کیږي چې د وخت اندازه یې له 90 ثانیو څخه کموي. دې ته دوستانو ریلز ویل کیږي. که یو شخص دغه ډیلی اپلوډ کولی او د فیسبوک پروفیل فالوورز یې 15,000 وي یاد شخص کولی سو له دغه اپشن څخه استفاده وکړي او پیسې وګټي خو مګر سیټ اپ به د فیسبوک لخوا ورکول کېده. اپلای ته ضرورت نه و. یاد که چیرې د یاد شخص قوانین هم پوره کړي وي خو بیا به هم انتظار بیا کوو تر څو فیسبوک ورته سیټ اپ د مونیټایزیشن ورکړي او تر څو وکولی سي له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړي. بونس هم د همدې ډول ده. بونس ایډز او ریلز ایډ د دواړو قوانین یو ډول دي او د شرایط هم یو ډول دي. موږ تاسو سره چې مهم ټیپ و هغه د انسټریم ایډز ده. که چیرې به یو شخص انسټریم ایډز ته لاسرسی ودرلوده او دغه قوانین بیا بشپړ کړه یاد شخص کولی سو له فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړي. د نوموړي شخص پروفیل به په بشپړ ډول مونیټایز کېده. انسټریم ایډز لپاره د فیسبوک قوانین په دې ډول چې پروفیل باید 10,000 فالوورز درلودی. همدارنګه د یاد شخص ویډیو 80,000 دقیقې په مسلسل ډول کتل سوې وي. له دې وروسته یاد شخص کولی سو فیسبوک ته اپلای وکړي او د فیسبوک مونیټایزیشن په بشپړ ډول ترلاسه کړي تر څو له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړي. دا دوستانو د فیسبوک هغه قوانینو چې د 2024 کال وروستۍ میاشتې پورې دوام وکړ. خو دوستانو کله چې د 2025 کال پیل سو فیسبوک کې یو نوی اپډیټ راغی او د مونیټایزیشن برخې ورسره تغییر وکړ. مونیټایزیشن شتون لري خو مګر دغه کومې اپشن چې موږ یې مخکې یادونه وکړه د دغه نوم تغییر سو. دې ته یو بل نوم ورکړ کانټینټ مونیټایزیشن.
دا پر دې معنا چې هر شخص کولی سي له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړي. که د یاد شخص پروفیل 0 فالوورز هم ولري، کولی سي له فیسبوک څخه د خپل اوریجنل کنټینټ په اپلوډ کولو د لارې عاید ترلاسه کړي. خو دوستانو په دې کې یو خبره دا ده چې څوک نسي کولی فیسبوک ته اپلای وکړي. سیټ اپ به په خپله فیسبوک ورکوي. هر وخت چې د فیسبوک زړه شو نو فیسبوک به ورته د مانیټایزیشن سیټ اپ ورکړي، خپل بانکي اکاونټ به ورسره لینک کړي. اوس دوستانو بله پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان په دغه کنټینټ مانیټایزیشن کې وجود لري که نه؟ آیا دا افغانستان هیواد الیجیبل ده یا نه ده؟ ګورې دوستانو په دا یو جدي او جدا بحث ده چې دې باندې به موږ دوستانو یو بله راتلونکې ویډیو جوړو چې څرنګه کولی سو په افغانستان کې کنټینټ مانیټایزیشن ترلاسه کړو. اوس مهال که څه هم فیسبوک کې نوی تغییر راغی، دغه ټولې اپشنو ورسره تغییر وکړ. اوس مهال سټار مانیټایزیشن په افغانستان کې اویلیبل ده او هر شخص کولی سي له سټار مانیټایزیشن څخه عاید ترلاسه کړي. که څه هم دوستانو له سټار مانیټایزیشن څخه موږ عاید نشو ترلاسه کولی، خو بیا هم دوستانو ځکه مهم ده چې موږ او تاسو به وکولی سو خپل فیسبوک پیج یو اپشن مانیټایز کړو. د سټار مانیټایزیشن دوستانو په دې ډول ده که چیرې یو شخص غواړي دغه برخې ته لاسرسی ولري، باید پروفیل یې 1500 فالورز ولري. مخکې 15,000 وه، اوس دوستانو 1500 فالورز درلودل دي. او همدارنګه یاد شخص باید په یو الیجیبل هیواد کې شتون ولري. هغه هیواد چیرته چې د فیسبوک مانیټایزیشن اویلیبل وي. اوس مهال سټار مانیټایزیشن دپاره افغانستان اویلیبل ده. هر شخص کولی سي سټار مانیټایزیشن ترلاسه کړي په افغانستان کې. خو ګورې دوستانو موږ تاسو سره چې مهم ده هغه کانټینټ مانیټایزیشن ده. کله چې دوستانو موږ تاسو دغه ترلاسه کړه، دې وروسته موږ ویلی سو چې زموږ فیسبوک پاڼه یا فیسبوک پروفیل په بشپړ ډول مانیټایز شو. خو دوستانو دا نه ده معلومه چې آیا کانټینټ مانیټایزیشن په افغانستان کې موجود ده یا نه. په دې باندې به موږ یو بله راتلونکې ویډیو جوړو. ځکه دوستانو موږ تاسو دوه ډوله ایډیانې لرو، یو پیج او بل پروفیل. نو ګرانو دوستانو په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو خبره کوو چې کوم یو اپشن د لارې کولی سو زر دغه مانیټایزیشن برخې ته لاسرسی ولرو. پروفیل غوره ده که فیسبوک پیج؟ پروفیشنل موډ ګوره، کله چې موږ تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړو، همدغه فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته چینج کړو، نو بیا زموږ له آی ډي څخه یو پیج جوړیږي. خو په دې کې دوستانو یو نیمګړتیا دا ده چې موږ تاسو نشو کولی په دغه آی ډي د لارې بل شخص اډمن کړو خپل فیسبوک آی ډي کې. خو مګر په فیسبوک پیج کې بیا موږ تاسو کولی سو بل شخص هم اډمن کړو تر څو فیسبوک ته اپلای وکړي. دغه یو توپیر ده. خو دوستانو دې باندې به موږ تاسو راتلونکي ویډیو کې خبره کوو چې څرنګه کولی سو کانټینټ مانیټایزیشن ته لاسرسی ولرو په خپل هیواد څخه. نو ګرانو دوستانو راځو پلی سټور ته وغواړو دغه خپل فیسبوک اپډیټ کړو تر څو د مانیټایزیشن دغه نوی اپډیټ راغلی دې ته لاسرسی ولرو. راسئ پلی سټور ته په سرچ کې فیسبوک ولیکئ. د لیکلو وروسته دوستانو تاسو دا فیسبوک اپډیټ کړئ. کله چې دوستانو تاسو فیسبوک اپډیټ کړئ، یو ځل بیا راسئ خپل پروفیل ته. ګورئ دوستانو دا ما پروفیل را خلاص کړ. مانیټایزیشن برخې ته یو ځل بیا راسئ. په دې ځای کې دوستانو د مثال په ډول سټار مانیټایزیشن موږ غواړو لاسرسی ورته ولرو، همدا کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په دې ځای کې موږ تاسو سره کوم اپشن چې دا آی ایم انټرسټ، همدا کلیک کړئ او په سبمیټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کوم څه پکې مه لیکئ، خاص ورته سبمیټ ورته ولیکئ تر څو دغه نوی کوم مانیټایزیشن راغلی ده دې ته تاسو لاسرسی ولرئ او تاسو ته دغه یاد اپشن درکړل سي. هغه دوستانو بیا د بانک اکاونټ یا د پیپال لینک کول هغه جدا بحث ده، جدا خبره ده. خو موږ نن ورځ دوستانو غواړو دغه کوم مانیټایزیشن اپډیټ ته راغلی ده دغې ته لاسرسی ولرو. دې دپاره به تاسو خپل فیسبوک اپډیټ کړئ او دغه کومې اپشنې چې دلته شتون لري دغه هر یوه په همدغه ډول سبمیټ کړئ تر څو دغه نوې صفحه تاسو ته راخلاصه سي. د مانیټایزیشن کوم نوی ټایپ د 2025 کال لپاره څه راغلی همدې ته تاسو لاسرسی ولرئ. نو دا دوستانو چې څرنګه کولی سو د فیسبوک پیج مانیټایزیشن ته لاسرسی ولرو، څرنګه کولی سو فیسبوک پیج مانیټایز کړو، قوانین او شرایط یې څه دي. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که د فیسبوک اړوند کومه غوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله معلومات به حتمي ترلاسه کړئ. زموږ د ټلګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی سئ چې هلته هم راسره ګډون وکړئ او هره ورځ د فیسبوک اړوند له نوي اپډیټ او له نویو معلوماتو څخه خبر شئ.